बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तासु पे खिदमत के हाजिर मैं जबीन एहसन उम्मीद लरम कि तासु به روغ جوړ صحیح سلامت وي. بالکل جی نن دا وخت د خبرونه د ستوري میلمانه او په ستوري میلمنو کې موږ سره هغه میلمانه دلته موجود وي چې هغوی په خپل ژوند کې څه داسې اچیومنټ کړي چې موږ ټول په هغوی ډېر مین یو، موږ د هغوی فالوینګ کوو او چې کوم ځای کې موږ د هغوی څه لیک ګورو یا د هغوی څه پروګرام ګورو یا د هغوی څه تجزیه ګورو نو موږ هغې خپرونه کې زموږ ډېر داسې میلمانه رالل چې د هغوی د شاعرۍ سره د ادب سره د الکترونیک میډیا سره د پرنټ میډیا سره تعلق پاتې شوی او د دې زه به وایم چې د سکرین د اسمان ستوري دی هغه او ډېرې ښکلې خبرې د هغوی سره وشو. د هر یو ستوري یا د هر یو میلمه د ژوند نه داسې خبرې را مخامخ شي چې انسان په خپل ژوند کې د هغې نه یو انسپریشن اخلي، متاثره شي او کم خلک چې په خپل ژوند کې دا وایي چې یاره زما نه دا کار نه کېږي یا زما سره وخت چې دی هغه وفا نه ده کړې یا زما باندې چې دی وخت مهربانه شوی نه دی، ما له قسمت موقع نه ده راکړي. نو د دې میلمنو سره چې کله موږ خبرې وکړو د دوی هغه تریخ وخت، هغه لوړې جوړې د ژوند هغه واورو نو موږ ته داسې ولګي چې نن زموږ په وړاندې چې دوی په کم حیثیت کې ناسي د دې شاته د دوی ډېر لوی محنت چې دی هغه موجود دی. تاسو به وایئ چې مجبین خبرې خو دې ډېرې وکړې خو چې نن سټوډیو ته میلمه څوک راغلی دی. زه به وایم چې د ادب د دنیا یا چې کم خلک په شاعرۍ مین دي، کم خلک د کتاب سره مینه لري، نو یو ډېر ښه شاعر، یو محقق، تاریخ هم لیکلی، نثر هم لیکلی دی، په سوشل ساینسز باندې ډېر جوور نظر لري او چې د کتابونو خبرې وکړم نو بېشمېره کتابونه لیکلي او زمونږ په معاشره کې زمونږ په سوسایټي کې چې کم انسان لیک لري، سوچ او فکر او تجزیه لري نو هغه د معاشرې د اصلاح یو ډېر غټ لیډر وي، یو ډېر غټ رهنما وي. نن موږ سره موجود دی جی ښاغلی اکبر سیال صاحب. ستړي مه شئ ورته وایو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډېره مننه سر جي ستاسو د راتلو او نن ظاهره ستاسو د کتابونو په وجه، ستاسو د لیک په وجه او ستاسو نور چې کوم انفلوئنسز دي د هغې په وجه خو خلک تاسو پیژني، خو نن به خلک په دې خبره هم ډېر زیات خوشحاله وي چې اکبر سیال صاحب به موږ سره د خپل وړوکوالي هم څه خبرې شیر کوي، د خپل فیملی، د خاندان، د کور او د وړوکوالي هغه منډې ترړې، لیک طرف ته راتلل، دا ټولې خبرې چې دی دا به تاسو موږ سره چې دی نن په دې خپرونه کې ډسکس کوئ. دا راته وایي چې کور کلی کم یو دی؟ کور کلی خو مې بنیادي طور جندول دی، ښه جی، باجوړ، ترکلاني یو، په ترکلانو کې مستخیل یو، خو بیا یو وخت وشو چې هجرت یو خوا بل خوا وشو نو زما خپل پیدایش د ملکن بټخیلې دی ښه جی او په 3 جنوري 1963 د دنیا ته د خپل مور و پلار د لازواله محبت په نتیجه کې صحیح راغلی یم او لا پورې موجود یم. یو څو میاشتې پس به شپېتو کالو ته ورسم. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو خو خیر بیخي د دې خبرې اندازه ما نه شوه لګولی چې تاسو دا کم ډیټ یاد کړلو او ماشاءالله الله تاسو له ډېر لوی ژوند درکړي همدغه شانتې د عزتونو سره. سر تاسو ویل چې هجرت، د هجرت نه څه مراد لکه چې مشران چې دي هغه د جندول نو داسې وه زمونږ مشران چې نو بنیادي تر ما څنګه تاسو ته موږ جندول او باجوړ، برول، میدان دا د ترکلانیو خاوره ده، اقوام جندول ورته هم وایي. نو بنیادي طور زمونږ هغه نیکنې ټاټوبې چې دی دا جندول دی او زما د قبیلې مشر نوم غازي عمرا خان جندولې په ګور یې نور او ارواح ښه ده، یو مجاهد سړی و او په ډېر کم عمر کې هغه د 22 کالو په عمر کې د جندول خاني ترلاسه کړه او بیا تر 1895 پورې 15 کاله دا خپل ریاست حکمران پاتې شه او دغه 15 کاله دور چې و نو مسلسل په سامراج هندوستان ته راغلی او بیا پکې زموږ سیمې ته چې راته نو غازي عمرا خان مزاحمت وکړو
او د مزاحمت په نتیجه کې انګریزانو ته ډېر لوی زیان او تاوان ورسو او تر ملکن تر مردانه پورې راوتمبول او دغسې یو تاریخ هغه سړي جوړ کړ. هغه ډېر یو مجاهد سړی و. نو هغه بیا چترال، ملکن، سوات، دیر، باجوړ دا ټولې علاقې په خپل تصرف کې راوستې او د هغه خیال دا و چې زه د انګریز د ناپاک قدمونه چې دي نو دا زه دلته خپله ځمکه نه پرېږدم. او نن صورتحال دا دی چې په هغه نیکني ټاټوبي کې د غازي عمر خان چې 10 زامني وو د 10 زامنو یو نوسې یو کړوسې هم دا په جندول کې نشته. او د هغه چې کوم 2.5 لکه ایکړه ځمکه په جندول کې وه هغه نن د داسې خلکو په قبضه کې دی چې هغه دغه دي د غاصبان دي یا قبضهګیر دي. نو د هغې دپاره څه د هغې دپاره موږ ډېرې هڅې وکړې. اوس په دې تېرو 5-6 کالو موږ د ریاست سره خپله مسله ټیک اپ کړه. بیا موږ ته ریاست وی چې تاسو سپریم کورټ ته لاړ شئ. موږ سپریم کورټ ته لاړو. په 1970-72 کې چې پاکستان انکوایري کمیشن مقرر کړ نو زموږ هغه جایداد د زرعي اصلاحاتو په نوم هغې سرکاري کړو. دا د عمرا خان بابا دا د لوی پښتون اتل او ننګیال او مرد مومن او افغان نیپولین دا اولادونه په خپل ټاټوبي کې راشي. هلته به کور هم وي، هلته به ګور هم وي. نو دغسې منګه لکه سر څنګه چې تاسو د خبرو وکړله چې ګوره یو داسې ودان کورونه او داسې خاندان او داسې خلک نو چې دا کله بیا داسې تربیته شولو بیا تاسو نو دا وړوکوالی خو به ډېر په محرومۍ کې تېر شوی دا خو به ډېر د سخت وي. یاره بیبي ته یقین وکړه چې دغه خلک چې د ما وایي چې د غازي عمرا خان بابا اولادونه او مسخیل قبایل موږ خلکو ټرکونه لوټ کړي دي. موږ پردی دیاړی مزدورۍ کړي دي. موږ په پردو کورونو کې پاتې شوي یو. موږ د خدای تعالی داسې غربتونه او نیستۍ او تنګدستۍ لیدلي چې د هغې څوک تصور نشي کولی. صحیح. اکبرسیال صاحب دا راته ووایي چې خویندو ورونو کې په کم نمبر باندې وایي؟ زه په ورونو کې غالبا یو مشر ورور یو پسې مې خور به ورپسې زه وم. ښه جي ښه. او اوس درې مو خویندې وې 5 ورونه وو. نو هغه 2 خویندې مو هم مړي دي، هغه 3 ورونه مو هم مړي دي. یو زه پاتې یم، یو بل کشر ورور دی باچا حسین نومېږي. صحیح. الله تاسو هغه پاتې دی، یو مو خور پاتې ده. ښه جي. دا راته ووایي چې د کور ماحول د مور پلار سره ستاسو ژوند د وړوکوالي یقینا د ماشومانو ټولو ژوند خو یو شانتې وي نو ټول وخت ستاسو ټول عمر چې دی هغه بټخیله کې تېر شوی دی؟ ټول عمر زموږ بټخیله کې تېر شوی دی. زما پیدایش هم دغه ځای دی او پلار مې د خدای پاک وبخي ډېر امین، صادق او محنتکش او خوارېکښ سړی و. او زه خو چونکې د شروع نه د وړوکوالي نه سیاسي او ادبي سړی وم. د دنیا میلمانه به مې راتله او پلار به مې میلمنو ته خوشحالېده. نو خدای دې خاورو سره وبخي، ډېر لوی سړی و. سکولینګ هم ټول چې دی د میټرک پورې د بټخیلې نه کړی؟ نه جي. بټخیله کې ما تر 10مه پورې. ښه جي. 10م جماعت ما د بټخیلې نه کړی، ګورنمنټ های سکول بټخیله. صحیح. او 12م دا د ګورنمنټ ډیګري کالج تاڼې نه. ښه جي. 14م هم د ګورنمنټ ډیګري کالج تاڼې نه. او ایم اے ادبیات دا د پېښور پوهنتون نه. بالکل صحیح. دا شوي دي. نو څنګه سټوډنټ وئ؟ زه بنیادي طور سیاسي سټوډنټ وم. زه د ډېرو وړوکوالي نه چې تاسې په ښه بد پوه شوي موږ وړوکوالي لیدلی هم نه دی یا ځواني مو هم نه دی لیدلي چې سیاست وي. نو یا مو خواری مزدورۍ کړي دي یا مو سبق ویلی دی یا مو سیاست کړی دی. صحیح. نو د سکول د زمانې نه د کالج او د یونیورسټۍ د وخت نه ښه برپور یو ښه اجیټیټر وم، یو ښه ډیبیټر وم او یو ښه برپور ژوند مې د خپل ځپلي ولس د ټول پښتون ولس د بیدارۍ دپاره او د ځپلي طبقاتو د آبادۍ او سوکالۍ دپاره مو هغه سیاسي هلې ځلې د ډېرو وړوکوالي نه شروع کړي دي. په دې زه د خدای پاک لږ شکر ګزار یم چې په ډېرو وړوکوالي کې داسې یو پروسه
لاړم دا خبر او زه چې په کالج کې وم نو ما به د کسانانو سره ما سټډي سرکل یې واخیستې نو ما کم از کم 300 خلک 300 کسانان دا ما ته خدای پاک لاک لاک شکر دی کې شو کې د واقعي په دې خبره باندې چې مونږ دا IMF خبرو کو یا مونږ دا سامراج خبرو کو تاسو لیک کله شروع کړو لیک خو ما خیال دغه سلورم پنځم کې به ومه ځکه چې ما ته دومره یاد چې زمونږ د اسلامیاتو یو استاد و خدای پاک دې وبخي دنګ لوړ سړی و قاضي صاحب نومېدو به نوم یې رانه دا وخت هېر شي نو د اسلامیاتو په کلاس کې چې به ناست و نو هغه ډېره هیومرس سړی هم و خدای دې وبخي خدای دې وبخي زه د استاد سړي ډېر زیات احترام بالکل پکار هم ده نو هغه به ما ته وي ته یا لکه وي دا خلک وایي چې ته شاعري کې ما یا وجي کې وي زه ته څه پکې ووایم نو زه به شرمېدم نو داسې یو ځل مې پکې ووایي نو هغې کې څه جانان جانان ټکی راغی نو هغه لکانو ټول وخندل زمونږ قایي صاحب هم وخندل نو هغه وایي چې دا هغه جانان دی هغه جانان نه دی دی ګورې هغه حقیقي جانان یادوي نو دا لکه هغه د وړوکوالي خبرې په سکول کې بیا په اتم کې چې کله لویدایي پارټي کېده د لسم د هلکانو په هغې کې تقریر کول په هغې کې شعر و شاعري کول او تر لسمه پورې د هکې بهترین کیلړي هکې مې په سکول کې په کالج کې هم کړې ده تقریبا 10-12 کاله او د پولبیک او د ګولکیپر په حیثیت دا کارونه هم کړي دي سپورټس طرف ته هم تاسو دومره رجحان بالکل سپورټس خو د ژوند لپاره ډېر لازمي څیز دی د وړوکوالي ملګري اوس هم شته چې کم تاسو سره لوبې کړي بالکل شته په رابطه کې دي په رابطه کې دي او ښه چې سره کینو نو ډېرې پخوانۍ خبرې لري کیسې چې دی هغې باندې وخندو او زموږ خو دومره خوږ محفل و د چې خواږه یاران وو چې زمونږ به یا به مونږ سیریس ډسکشن کو په سیاست په اقتصادیت او په سماج او یا به مونږ ټوکې مسخرې کولې او خندل به او دغومره ډېر به مو خندل زما یو ملګری دیدار طاهر نومیږي نو یو ځل ما هغه په څه خبره پورې دغومره ډېر خندلي وو چې سبا له بیا زما د هغه دا پښتورګي خوږېده زمونږ ډاکټر له لاړو نو مونږ ورته وایي چې زمونږ دا پښتورګي خوږېږي هلکه وي سم خوړلي دي نو مونږ ورته وایي چې بس دغه وي دې سره خو پښتورګي وي چې ته کشتي مشتي هم کړي مونږ وایي نه جي وي ته والټه کول هم کړي مونږ وایي نه جي نو ولې څه چل شوی مونږ ته هسې د خولې نه وخته چې یاره جي پرون مونږ د خپل سکول په ګراونډ کې ناست وو څه خبره راغله او بس ما د خندل او 2-3 غنټې مونږ دومره وخندل چې تر اوسه پورې زمونږ دا تشي خوږي یا هغه هم د خندا نشي شي زه د خدای تاسو دا بل ځل داسې مریضان راغلي چې د خندا نشي دي چې د خندا نه پښتورګي خوږي پښتورګي د کډنی ته بالکل جی او د تشو باندې بیا درشي د ډېرې خندا تشي او پښتورګي او ګردې ځکه چې زور اخلي په خندا کې او بیا چې واقعي دړه نه بنده خاندي نو د سیاست خبره تاسو وکړله چې کله د سکول د وخت نه او بیا په کالج کې هم نو دې طرف ته ستاسو څنګه سوچ فکر راغلو چې یاره یا په دې سیاسي طرف ته راتلل یا د خبرو ته یا د ملک د سماج دپاره یا د ښېګړې دپاره ځکه چې د ځوانانو خو نور سوچونه او فکرونه یې که نه بلکل تاسو ټیک وایي خو دا و چې با تاسو ته ووایي چې موږ د ادب د لارې نه سیاست ته تللي نو ملکنډ ایجنسۍ کې دا ګوره زمونږ ابتدایي سرکل و رحمت شاه ساحل صاحب ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب ډاکټر خالق زیار صاحب سالار صاحب شیرزمین ماهر صاحب محمد اسلام ارمانی صاحب او نور محمد مشال صاحب ذاکر صاحب عبدالحکیم قادری صاحب زرنوش شهاب صاحب او دغسې نور بلا ملګري اوس په دې کې دا ځینې شخصیتونه چې دي لکه ډاکټر صاحب شاه صابر دا ډېر ښه شاعر او ډېر لوی محقق ډاکټر خالق زیار خدای پاک دې وبخي
په فلسفه باندې په معیشت باندې ډېر د هغه یو کمانډ حاصل و او ډېر پوهه انسان و. دغه شان ساحل صاحب چې هغه یو کرکټر و او تر دې دمه دی نو په دې سرکل کې پاتې شوي یو او ته یقین وکړه چې موږ وړومبی مشاعره چې کله په بټخیله کې کوله د بختي روان خان عمرخیل په حجره کې صحیح په دې نومونو کې دا نوم رانه هېر شه بختي روان خان عمرخیل صحیح دا موږ په 1977 کې کړې وه. ډېره لویه مشاعره هم کړې د دنیا خلک هم ورته راغوښتي وو. دا ما چې کوم نومونه یاد کړه په دې کې یو نوم رانه هېر شوی و راته یاد شي امیررضاق امیر صاحب چې دا دغه ډېر ښه شاعر دی. تجمل حسین قایل صاحب، هاشمي صاحب، دا د ملکنډ بهترین ایسیډ دي صحیح او دا هغه تینک ټینک دی چې په دې تینک ټینک کې په دې اداره کې چې څوک هم پاتې شوي دي نو هغې خدای پاک داسې روحاني طور روزلي دي چې هغه خلک نه دي، عام خلک نه دي، هغه صاحب رای خلک دي. بالکل صحیح بالکل صحیح. وجه دغه و چې موږ د ادب د لارې نه سیاست ته بالکل جی چې صحبت خوي نو انسان هماغه شانتي چې په خو خلکو کې کینی نو بیا دا غوی نه خلک وزي او یقینا چې صحبت خراب شي نو بیا د انسان په ژوند باندې هغه سوري یقینا پریوزي. اکبر سیال صاحب سره موږ خبرې اترې کوو خو د دوی د فیلډ یا د خپلو ملګرو په حق خبرې وکړله، استادانو په حق خبرې وکړله. راځئ چې واورو چې د دوی په حق باندې دوی څه وایي. ډېر ګران علي اکبر سیال زموږ د دور ډېر یو ښکلی شخصیت، یو ډېر اهم شاعر، ادیب، لیکوال، مترجم دی. د هغه په ژوند کې ډېر کارونه، ډېرې کارنامې شاملې دي، ډېر اړخونه دي د هغوی د شخصیت، خو ټول نه څرګند اړخ هغه د شاعري، د یو شاعر په حیثیت. بیا په شاعرۍ کې هم د هغه یو ځانګړی اسلوب دی، د هغه یو انداز دی. هغه سندره هم لیکلې ده، غزل یې هم لیکلی دی، نظم یې هم لیکلی دی، خو په هر صنف کې یو ډېر ښکلی ترنم، یو ډېر فطري انداز او ژبه ده. ښه الفاظ دي، د الفاظو لټون، د هغې چول او هغه په شاعرۍ کې استعمالول دي. د دغه اسلوب سره سره یعنې د سیال صاحب په شاعرۍ کې چې کوم اهم څیز دی هغه د هغه موضوعات دي او په موضوعاتو کې هم یوه ډېره ځانګړې موضوع چې ده هغه دا ده چې په دې پښتنه ټولنه کې او په دې نړۍ کې د شر نه وي، جنګ نه وي، فساد نه وي. په دې ټولنه کې، په دې نړۍ کې، خصوصا په پښتنه ټولنه کې دی مینه وي، امن وي، خوشحالي وي. دا د هغه د شاعرۍ پیغام دی. د هغه په شاعرۍ کې دا پیغام دومره زیات په شدت سره وړاندې شوی دی چې د ګڼ شمېر کتابونو نومونه یې داسې دي چې دا پرهرونه به ګنډل غواړي، یعنې مینه به انکول غواړي او دا زخمونه به ختمول غواړي. دغه شان زموږ په کلي کې شر مه جوړوئ، دا یعنې په خپله د جنګ نه د لرېوالي یو پیغام دی، بلکې نیغ په نیغه د بل کتاب نوم یې دی په جنګ د اور ولګي. نو د دغه نومونو نه پته لګي چې د ده په شاعرۍ کې پیغام څه دی. د پیغام دپاره هم زه تاسو ته یو څو شعرونه ویم چې په هغې کې دا یو شعر وګورئ چې هغه په خپل وطن کې نه کوي د جنګ وازونه، هغه زما کور ته راوړی د ذلت تصور. ګوره دا جنګ او دا ذلت زموږ پښتنې سیمې ته راوړلی شوی دی او سیال د دې مذمت کوي. دغه شان د سیال صاحب دا وایي د جنګ لمبو ته لمن نه وهمه، سیاله دا کار د پیرنګي نه کوو، چېرته هم جنګ نه غواړي. او دا دی په ټوله نړۍ کې دا پیغام هم کول غواړي، یوازې په پښتنه سیمه کې هم نه، بلکې سیال صاحب دا هم وایي چې سر سلامت د هر انسان غواړم، امن د ځان او د جهان غواړم. نو زما مطلب دا دی چې د سیال صاحب د شاعرۍ چې کوم خصوصیات دي په هغې کې غټه خبره د هغه د مینې او د امن خبره کول دي. ما په خپله د سیال صاحب په یو کتاب باندې سریزه لیکلې ده، په هغه سریزه کې ما د هغه په اسلوب خبره کړې ده او د هغه د شاعرۍ د خصوصیات مې بیان کړي دي چې په هغې کې د هغه موضوعات هم ستړي مه شئ وایي یو ځل بیا تاسو ټولو ته او خپرونه د جي ستوري میلمانه نن زموږ میلمه دی اکبر سیال صاحب او ډېرې ښکلې خبرې روانې دي ځکه چې موږ عموما چې کومې خبرې اترې کوو په هغې کې چې کله د معاشرتي اصلاح یو اړخ وي نو زما په خیال کې هغه ډېر خوندور وي او د هغې نه زموږ چې کوم کتونکي وي هغو ته ترې فایده هم رسي. اکبر سیال صاحب عموما چې د زامنو د خلکو امید هم دا وي او د ځوانانو خپل هم یو دا شوق هم وي، فکر هم وي
چې سبق ووایم او ډګري راته میلاوه شي نو چېرته څه ښه نوکري او افسري به کوم او لکه ډېر خوبونه وي د انسان خو چې کله مونږ د شاعرۍ د ادب دنیا خبره وکړو نو عموما مونږ ته داسې لګي چې یو که بنده یو شاعر وي ادب سره تعلق لري تحقیق کوي نو مونږ وایو چې یاره کار به څه کوې دې ته مونږ کار نه وایو حالکه دا ډېر ګران کار دی دا د اصلاح کار دی دا د راهنمایۍ کار دی خو زمونږ په معاشره کې عموما د کرسۍ د سوپر پاور د دې ډېر خلک چې دی هغه خواهشمند وي نو ستاسو خپل څه سوچ فکر و ما دا خیال دی چې که محض موږ یو بنده یا یو لیکوال شعر و شاعرۍ ته پرېږدو چې بس دی به همدغه کوي نور د دنیا ټک کار نه کوي نو دا هم درسته رویه نه ده صحیح باید چې دا لیکوال دا شاعر دی عملي بند وي دی د خپل کور د خپلو بچو د خپل چم محلې د خپل کلي وطن خیال هم ساتي او دی د خپل تحقیق او د تخلیق سرچینې هم تاندې ساتي بالکل صحیح نو که دی دا دواړه کار په یو وخت کې کولی شي نو دلته زه بیلنس انسان ویلی شم صحیح دا بالکل بیلنس انسان دی او که فرض کو دی په یو وخت په ولاړي نو دا به درسته رویه نه صحیح صحیح باید په دواړو خپو ودرېږي ټرو نو تاسو بیا د دې دپاره څه فیصله وکړله نو زه خو د شعرونو ډېر پریکټیکل سړی وم ما زه ته دلچسپه خبره دا وکړم زه د تاڼې کالج زمونږ د وټخیلې نه تقریبا 15 کیلومتره بیرته دی جی جی نو سهار چې به ما سپینې جامې واچولې او ښه مزداره شیرواني به مې پرې له پاسه واچوله بوټان به یا شلیدلي وو یا به سپلی هر څه چې وي نو اډې ته چې به راووتو که باران به وه که ګرمي به وه نه موږ به د کلنډرانو ډریورانو دننه په دې بسونو کې په سیټ کېناستو ته نه پرېښودو کالجیان دي وی دا کالجیان دي دي کرایه نه ورکوي جی نو موږ به اکثر د ګاډي چت ته وختو که په چت به هم ځای نه نو په هغه اندرپای پورې به ونښتو جنګلو منګلو پورې به ونښتو نو په دې طریقه موږ هغه سبق لکه ما خپله تجربه ما سبق ویلی دی صحیح صحیح خو د دې سبق ویلو سره سره ما لکه د خپل پلار سره باقاعده د کور په معیشت کې ما خپل رول ادا کړی دی موږ هوټلینګ کړی دی موږ د سبزۍ کاروبار کړی دی موږ بلا چې څومره خوارۍ مزدورۍ ممکنې وي یا موږ کړي زما سره 2 هوټلې وي بیبي په دې دغه کې بټخیل نه چې تاسو ووړئ که نه چکدرې ته ځئ نو یو جالوانان هوټل راځي دا د دریاسواد په غاړه دی صحیح صحیح او بل سپوږمۍ هوټل ټیک شو نو دا هوټلې هم را سره وي سبق به هم وي دوستان به هم راتله سټډي سرکلې به هم کولې سیاست به هم کو کتابونه به هم وي او دا خپله خواري مزدوري به مو سره هم کوله او پخوا کې هم د سوات سین به یې ده نو هلته به هم د میانو ښکار هم کوو نو دغسې زندګي مو کړی دی ظاهره ستاسو حیثیت زموږ دپاره د یو استاذ هم دی تاسو د سوشل ساینسز خبره وکړله زه که خپلو پښتنو ته وګورم پښتونخوا ته وګورم لر او بر چې څومره دي مونږ په تعلیم کې شاته پاتې شو مونږ په ترقۍ کې هم شاته پاتې شو زه دا نه یم پښتانه ماشاءالله په هره شعبه کې دي د اسلام آباد هم ډک دی چې غټو غټو ادارو ته ورشي پښتانه پکې الحمدلله ناست دي خو اوورال چې مونږ وګورو مونږ د زنانو په تعلیم باندې خپل تندی همیش لا تریو کړی دی مونږ د پردې په نوم باندې چې د استحصال کړی دی د هغوی خپل بچي هم چې د پالکانو هم سبق ویلی په جنکو هم نه دی ویلی اوس تر اوسه پورې سر لکه که زه د خپل وړوکوالي خبره وکړم او که زه دې وخته وګورم اوس هم زمونږ په پښتنو کې دا رواج شته چې په لور باندې به هغه شانتې تعلیم نه کوم لکه په زوی چې به کوم او بیا د ننګ او د غیرت په نوم باندې هم مونږ خپل ډېر نقصان کړی دی نو که مونږ معاشرتي طور باندې زه ستاسو تجزیه وګورم نو هغه څه وایي زما تجزیه خو دا ده چې بنیادي طور په پښتنو کې د پردې تصور نشته صحیح پښتانه چې په کوم قبایلي سماج کې اوسېدل بالکل جی نو ښځو او سړو په شریکه کرونده کړې ده بالکل یوې کړي دي ذمہداري کړې ده بلې کړې ده بالکل جی جنګونه ایون په شریکه کړي دي صحیح صحیح نو
غرونو ته دا زمونږ خویندې میندې تللي دي لرګي راوړي دي څاروي سره وړي دي نو او دا زما خپل چې کوم سوشل ابزرویشنز دي زه ممندې جنسۍ ته تللی وم څه موده وړاندې نو هلته هېڅ قسمه داسې پرده نه وه او زمونږ خو چونکې قبایلي سماج و دا پردې خو اوس زیاتې شوې زه تاسو ته یو ډېره دلچسپه خبره وکړم لږ به واپس تاسو بوځم د غازي عمرا خان یو دوه انګریزي افسران په جنګ کې نیولي وو د یو نه ایډورډ د بل نه پاولر نوم نو دا د په جندول کې ساتلي وو سره سل شپږ شلې نور سپایان هم انګریزي سپایان د ده په حراست کې نو هغه ایډورډ او پاولر ډېرې مزدارې ډایرۍ لیکلي دي دا د هغې په رڼا کې درته خبره وکړم باقاعده د ریفرنس صحیح نو هغه ایډورډ او پاولر ډېرې دلچسپې خبرې لیکلي دي خو یوه دلچسپه خبره یې دا لیکلې ده وی چې کله به غازي عمرا خان وزګار و نو هغه به اکثر زموږ پټو ته په چکر لاړ نو چې کله به موږ د سمرباغ د باړوې په کوڅو کې راتېرېدو نو په دې بلی به جینکۍ ولاړې وې او هغه جینکو به په موږ پورې خندل نو موږ به حیران وو چې یار دا خو ډېر عجیبه غوندې هغه دی چې ګوره دا خو دلته یعنې هېڅ قسمه څه پرده یا مخ پابندي داسې نشته یعنې دا زه تاسو ته د 125 کاله مخکې نه پخوانۍ خبره ده نو بنیادي طور پرده په پښتنو کې نه وه او نشته دا خو اوس داسې یوه هوا راوالو ته چې د هغې په نتیجه کې موږ واپس یو داسې طرف ته لاړو چې هغه ټیک طرف نه دی تاسو د زنانو د تعلیم خبرو وکړه د پښتنو خو بدمرغي دا ده دی خو په خپلو بچو په هلکانو هم سبقونه نه وي تاسو وګورئ دلته د اسلام آباد په دې کوڅو بازارونو کې واړه واړه ښکلي هلکان به وي 10 کلن 15 کلن 20 کلن سره سپین ښایسته ښایسته هلکان بالکل یا به یې غاړو ته د پالشو ډبې اچولي یا به یې ریډه را په مخه یا به یې بوجۍ په شا کړي یا به یې ټاټکې او دیاړي مزدوري به کوي هلکان یعنې هغې هم د هغې نه محروم دي پښتانه خو یوازې زنانه خو دي نو دا محرومۍ چې کله زیاتې شي نو د هغه ډېرو زیاتو محرومو په نتیجه کې انارکي پیدا شي سماجي انتشار پیدا شي سر مونږ خو دا ملک وی چې دا ملک مونږ د دې دپاره حاصلو چې زمونږ هر یو بني آدم ته پې خپل ازادۍ سره د اوسېدو او د خپل دین او د دې هر څه معلومات وي نو د دې مطلب دا شولو چې ملک خو مونږ ته ملاو شو ملک خو آزاد شولو خو سیستم مونږ ته هغه ملاو نه شو چې د کم دپاره مونږ سوچ کړی یو دلچسپه خبره ته وکړم په پنجاب کې هیڅ قسمه پابندۍ نشته په سند کې هیڅ قسمه پابندۍ نشته صحیح حالانکه دا یو فیډریشن اف پاکستان دی دا کمې پابندۍ چې دي دا زموږ په پښتونخوا او قبایلي سیمه کې دي دا په بل ځای کې دومره یا افغانستان کې دي صحیح چېرته چې پښتانه اوسېږي نو دا د جهالت تورې تیارې د پښتنو سره تړلي دي اوس پښتانه ولې دومره جوړې کندې ته پرېوتل چې اوس دې د راپاسېدو نه دي ځکه چې ما وختي تاسو سره خبره کوله چې 2 یا 15 کاله وشو چې موږ په جنګي حالت کې او د دغه جنګي حالت په نتیجه کې نفسیاتي طور زموږ خلک مریضان شول زموږ مارکیټ اکانومي د منځه لاړه زموږ چې څه لږې ډېرې کمې کارخانې وې کمې انډسټریز وې هغه ټول بند شو او زیات نه زیات زموږ ګزاره یا د مشرق وسطا په مزدورو باندې کېږي یا که د چا څوک په یوروپ او امریکا کې وي او هغوی د هغه ځای نه سره وړي نو هغه پیسه په مارکیټ کې سرکولیشن کوي نور خو زموږ سره یعنې موږ خو داسې خلک د پښتنو نه موږ د دین پاتې شو نه د دنیا زه به دا وایم سر زموږ چې کومې میندې دي یا موجوده دور باندې د پخواني دور چې کله زه خبره وکړم که زموږ نیاګانې زموږ میندې وي هغه دومره تخلیقي زنانه وي چې کله به ودونه خالیانې به وي نو هغوی به د ځانه شاعري کوله هغوی به د ځانه ټپې کولې د هغوی د بچو ناسته پاسته هغه بدله وه مونږ په سکولونو کې دا څیز نه دی زده کړی مونږ په کور کې دا زده کړی دی چې د مشر راشي نو ته به ورته پاسې مشر ته به چې دی نو د کټ بر سر پرېږدې په دې موجوده دور کې مونږ دومره کنفیوز یو چې ترقي خو مونږ وکړله د هغې وجه ده بیبي ډېر شاته د هغې ډېره لویه وجه ده
وختي چې دغه نو شعرونه ما تاسو ته ووایي چې د سماج د بدلون یا د سماج د ارتقا قانون دا دی چې د یو معاشرې د خېټې نه بل معاشره پیدا کېږي. صحیح. لکه د غار او د غر دور دی، غلامانه دور دی، قبایلي دور دی، بیا جاگیردارانه دور دی، بیا سرمایدارانه دور دی. دا په د 1970s کې زمونږ سره چې کوم فیوډل اخلاقیات وو په پښتونخوا کې صحیح په هغې باندې ګزار وشو، هغه سیټ اپ مات کړی شه. صحیح. نوابي ختمه شوه. نه لږ ډېر هغه کوم فیوډل جاګیردارانه سماج چې ورته وایي، حالانکې پښتنو کې جاګیردار شته هم نه، جاګیردار ځان له یو څیز دی، خو لږ ډېر د ځمکو خاوندان دا سیستم مات شه. د فیوډل سیستم خپل عنعنات وي، خپل طریقه کار وي، خپل سیستم وي. صحیح. په دې بې وخته ګزار وشه چې وشو دا سیستم یې مات کړ. نو زمونږ سره چې کوم سیستم موجود و هغه مات شه او د هغې په ځای چې پکار ده چې سرمایهداري راغلی وي، نو سرمایهداري رانغله، هغه سیستم هم د منځه لاړ. دا یو ویکیوم او خلا پیدا شوه. د دې ویکیوم او خلا په نتیجه کې موږ د زوال ښکار شو. صحیح. د دې شاته بنیادي وجه دا ده، ګنې دا څیز په سیند کې نشته، دا په پنجاب کې نشته، خو دا زموږ په صوبه کې شته. او د هغې شاته دغه وجوهات دي چې هغه فیوډل سیستم چې د هغې هغه شکل ډېر ورکوټی و، خو هغه مات کړی شه. هغه د طبقاتي جنګ په شکل کې بیا زمونږ خپل ټریډ یونین خلک راپاڅېده او په دغه صوبه کې چې کومې کارخانې وي، که شوګر ملې وي، که پیپر ملې وي، که نورې کارخانې وي، که د کواساکي کارخانې وي، که د غوړو کارخانې وي، که د لرګو کارخانې وي، په هغې کې داسې سرګرمۍ وکړې چې د هغې په نتیجه کې هغه غونډه انډسټري کېناسته، یا د هغې د سرګرمو په نتیجه کې او یا د بل چا په اشارو لمسون چېرې دا خلک بس تش زمونږ څیزونه اخلي، دا یو دغه کلاس وي، یو مرکنټایل کلاس وي. نو دا دواړه اړخونه پکې کیدی شي. خو دا ده چې د دې سوسایټۍ د اثر نو تعمیر دپاره کار پکار دی. موږ چې کوم خپل سماجي عنعنات، روایات او اخلاقیات بایللي او ضایع کړي دي، هغه ریسټور کول غواړي، هغې دپاره به ایفرټس کول غواړي، خو هغه باید چې په هغه زوړ شکل کې ونه شي، هغه په ماډیفاید شکل کې وشي، ځکه چې د وخت تقاضا ده. دا 21مه پیړۍ ده، دا د ساینس او د ټیکنالوژي او د عقل زمانه ده. بالکل صحیح. نو موږ چې هر قدم اخلو نو باید چې په هغې کې د عقل، ساینس او د ټیکنالوژي استعمال وي. بالکل صحیح. که دا پکې نه وي نو زموږ سوسایټي به بیا هم که موږ هر څومره اقدامات وکړو هغه به فلاپ سوسایټي وي. بل د اوپننس لپاره کار پکار دی. اوپننس لپاره زه څه په پښتو کې څه ټکي استعمال کوم، یعنې زموږ سماج چې دی، معاشره چې دی، هغه د ډېرو زیاتو پابندیو په جغ کې ده. کمې خبرې چې کېږي، امید لرم چې د هغې نه به تاسو ډېر خوند په دې اخلئ چې کله موږ د حکومت یا د سماج یا د معاشرت خبرې کوو نو هغه د ټولو د ښېګړې خبره وي. د اکبر سیال صاحب چې کوم ملګري دي، کوم همکاران دي، کوم د هغوی سره کینی پاسي، هغوی د دوی په هکله باندې څه وایي، راځئ چې واورو. سلامونه، جوړ په خیر. زه خوښ یم چې اے وي ټي خیبر د ډېر محترم او ګران اکبر سیال صاحب په ژوند او فن خپرونه جوړه کړې ده. نو له ما هم وغوښتل شول چې یو څو خبرې وکړمه. سیال صاحب خو زه له ډېرو کلونو راهیسې، له هغه راهیسې چې ما اول د پښتو موسیقۍ په دې ډګر کې قدم کېښود، نو سیال صاحب یو له هغو زما د مشرانو، زما له ملګرو نه و او دی چې ما ترې زده کړه وکړه. له دوی سره د ناستو پاستو برکت و چې زه لږ تر لږه په دې پوه شوم چې ښه شعر څه دی، بد شعر څه دی، په دغه تمیز یو څه پوهه شوم. او د سیال صاحب خو کتابونه وخت په وخت راغلي دي، شاعري ښه ډېره کړې ده، بلکې زمونږ ځینو ملګرو په سره خاندل چې دا تا لکه چې بل کار نشته، خو بس هر کال و یو کتاب چاپوي خامخا. نو هغه سیال صاحب چون په شعر مین دی، په وطن مین دی،
او بل هغه ځانګړتیا یې زما ته په شعر کې دا معلومه شوه چې هغه رومانوي او هغه نور د شاعرۍ چې کوم دغه دي لوازمات دي یا زه خو په ډېرو هغه باریکیو خبرې نشم کولی چې ادیب یا شاعر خو نه یم خو هغه څه چې پکې ماته داسې لګېدلي دي شیان چې زه د هغوی د هغه شعرونو انتخاب ته او بیا هغه سندرې کولو ته اړ کړی یم نو هغه دا ده چې د سیال صاحب په شعر کې له انسان سره له انسانیت سره مینه له وطن سره مینه او په تیره له جنګه او له ناامنۍ یو چې زموږ د وطن یې راته برباد کړی دی له دغه یو نفرت خول شوی دی او د هغې پر ضد مبارزې ته خلک هڅول شوي دي نو ما تل کوشش کړی دی د سیال صاحب شعرونه مې راغوستي دي یو شمېر غزلونه او سندرې مې ویلي دي اوس هم را سره ځینې کمپوزونه تیار دي چې کله فرصت برابر شو نو زما زړه دی چې هغه ریکارډ کړم او خپل ولس ته وړاندې کړم نو سیال صاحب ته ډېر ښه ژوند غواړم او د لا نورو ښو شعرونو په تمه ترې یو او دوی ته د هنر او د دوی د ژوند په ډګر کې لا ډېر بریالیتوب مننه ملګری اکبر سیال مونږ ډېر وخت یو ځای تېر کړی دی بیا خاص کر چې کله مونږ اسلام آباد ته د روزګار په تکل کې رالو هغه دا یو خیال ټولو ملګرو ته کېښود چې دلته مونږ له د راغونډېدو دپاره د ملګرو د رایوځای کولو دپاره چې کوم مونږ هم خیال ملګري یو د یو سوچ د یو فکر ملګري یو تنظیم جوړول پکار دي او دغه شان مونږ په اسلام آباد کې په 92 کې دلته د پښتون کلچر اسوسییشن اسلام آباد په نوم باندې د یو تنظیم بنیاد په اسلام آباد کې کېښود او په دې حواله باندې د سیال ملګري زموږ د ټولو نه ډېر کړاو د ټولو نه ډېر مهنت په دې تنظیم جوړېدو کې او تر اوسه پورې په مونږ په قایم ساتلو کې ډېر کړاو ډېر زیارې کړې دي په ډېرو حوالو سره نو په دغه حواله په اسلام آباد کې د داسې یو تنظیم را جوړولو بیا په دومره ښه طریقه باندې تر دې دمه قایم دایم ساتل خو چلول یقینا چې دا زمونږ د ټولو دپاره ډېر ګران و زه د هغه کنټریبیوشن ته سلام کوم او الله دې وکړي چې زمونږ دا ملګرتیا د ورورولي قایمه دایم وي او دغه شان د خپل جدوجہد په مخ کې بوځي اکبر سیال صاحب دا راته وایي چې الحمدلله ماشاءالله 12 کتابونه تاسو لیکلي په دې کې شاعري په دې کې نثر دی په دې کې تاریخ دی په دې کې ترجمه ده د ترجمې ظاهره ده چې باقي کتابونه خو یقینا د هغې موږ ته پته هم ده او لکه دلچسپي هم وي خو ترجمه تاسو په جاپنیز لینګویج کې کړې ده او هغه شاعري چې د هغه د خوشحال بابا ده دا سوچ څنګه رالو د دې وجه څه وه بنیادي طور زما ټول ذهن لکه د استاذی نو زه د جاپان امبیسی آفیسر زو نو هغې ته د پښتو ژبې ضرورت و د زده کړې نو هغې زه د یو پښتو ټیوټر په حیث ونیولم نو هغې ته به ما پښتو ژبه ښوده صحیح او بیا دې حد ته خبره راغله چې هغې دا پښتو دومره زده کړه چې هغې نظمونه هم لیکل او یو ځل ما خپل ټول ملګري زمونږ د ویټي خیبر کلیز تقریب و دغلته یو اډیټوریم په هغې کې ټول ملګري مې راوستي وو د جاپان امبیسی هغه په هغې کې ناست هم و زبردست نو دې کې یو سړی و هدیقي شوزوکا هغه ډېر زیات قابل سړی و نو یو ځل ما د لیکچر په دوران کې ما په خوشحال بابا دې ته لیکچر وکړ صحیح او ما هغې ته ووایي چې یاره داسې یو سړی چې په پښتنو کې پیدا شوی دی 400 کاله مخکې هغه شاعر هم و هغه ډاکټر هم و هغه ښکاري هم و هغه طبیب هم و هغه سیکولر ماډریټ سړی هم و هغه جینیس هم و هغه نابغه هم و هغې چې هغه لیکچر ختم شو ما ته سر دا ته څنګه خبره کې په پښتون سماج کې دومره لوی انسان 400 کاله مخکې دا څنګه ممکنه کیدی شي صحیح ما هېڅ ما سره د دې دلایل او ثبوتونه نشته ما په خوشحال بابا ډېر زیات سټډي ما ته د هغه په زرګونو اشعار یاد او ژوند خیراته هم یاد بیا هغې پکې دلچسپي واخیسته نو دا یو سړی چې و هدیقي شوزوکا ډېر لوی سړی نو هغه
به ما یو ریګولر ټیوشن به ما په امبیسای کې کو د هغې نه پس به د هغه کور ته بیا رالو صحیح او د هغه په کور کې به موږ کله کله خو به موږ 18 غنټې مسلسل اوکې کار وکړو صحیح نو موږ تقریبا 600 صفحې کار کړی و او په دې کې موږ 6 صفحې کلیر کړي وې د خوشحال بابا منتخب نظمونه م راغستي او هم ترجمه کول دا ترجمه دومره ډېر ګران کار و بیبي چې زه تا ته دا ووایم چې یو ځل یو ټکی د خوشحال بابا په شاعره کې راغی دوشاله ښه جي خوشحال بابا خو ګرځنده سړی و صحیح هغه له پارسي ورتله هغه له عربي ورتله هغه په پنجابۍ کې ګوره هغه شعرونه لیکلي دي په هغه وخت کې هغه له هندکو ورتله هغه له کشمیري ورتله او ډېر زیات یعنې ماهر لسانیات هم نو یو ټکی پکې راغی زه پکې ختم ما وی چې یاره سر زما خو ذهن پې کار نه کوي صادر ته وایي زما هغه ډېر قابل سړی و هغه پسې د هندي ډکشنري وکته د عربۍ د پارسۍ په یوه ډکشنرۍ کې ملو نشه د هغه توري معنا اخر کې د کشمیرۍ ژبې ډکشنري راواغسته نو په هغې کې ما ته ویل چې سر مبارک شه ټکی پیدا شو نو هغه د کشمیرۍ ژبې ټکی او دوشاله په کشمیرۍ کې شال ته وایي صادر ته وایي بالکل او زه پرې نه پوهېدم نو دغه په دې طریقه موږ خوشحال بابا ترجمه کړه ما او هغه ملګري په شریکه په اشتراک باندې صحیح صحیح او دا بیبي زه تاسو ته ووایم چې دا واحده نسخه ده د پښتو چې په لومبي ځل دا په جاپانۍ ژبه کې بالکل صحیح ترجمه شوې ده بالکل صحیح او دغسې زما څه کتابونه د شاعرۍ دي څه دا د پښتنو د ټولنیز ژوند تنقیدي جاج یو کتاب مې په غازي عمر خان بابا را روان دی د دې چې کوم دا نوم دی دا ډېر دلچسپ دی او د دې مطلب مقصد لیکل څه و د دې کتاب ما وختي تاسو ته په سماجیات یو خبره وکړه جی په روسي سماج مې ته خبره وکړه په چینایي سماج مې ته خبره وکړه په خپل پښتون سماج مې ته خبره وکړه چې ولې موږ پسمانده یو صحیح ولې پسمانده یو دا کتاب په هغې لیکلی شوی دی موږ په خپل وړوکوالي کې پښتو ویلې ده زه پښتو لوستلی شم خو بدقسمتي زمونږ اوس دا ده چې زمونږ نوی نسل یو خو د سکول نه پښتو ختمه شوله په پښتونخوا کې شته په نورو صوبو کې نشته که د پښتنو بچي دي هم هغوی پښتو نشي ویلی نو چې داسې یو اهم کتاب وي د هغې ترجمه په اردو کې هم پکار ده پکار خو ده تاسو یې وکړئ چې دا بالکل زه یې کولی هم شم او زما لطیف لالا لګیا دی د دې په انګریزۍ کې ترجمه کوي ښه جی لطیف اپریدی زمونږ لطیف لالا سپریم کورټ بار صدر صحیح ډېر ښه وکیل دی زمونږ په دې کیس کې هم زمونږ وکیل و او زمونږ نه یو روپۍ هم نه دا اخیستی او دا کتاب د هغه دومره خوښ دی دومره ما ته وایي چې دا زه لګیا یم او په دې کار کوم دا کتاب به زه ویم او لطیف لالا یې په انګریزۍ کې ترجمه کوي تاسو یې په اردو کې ترجمه بالکل صحیح ده بالکل دا به زما دپاره ډېر د فخر لمحه وي چې ستاسو کتاب زه ترجمه کړم اکبر سیال صاحب ټایم خو به تاسو سره د خپل کتاب د لیک او د نورو خبرو نه چې کم پاتې شي یا خو به لږ وي خو بیا هم هابیز نور څه لرئ څه میوزیک اورئ میوزیک خو ټریولینګ کوئ ټریولینګ هم کوو میوزیک هم اورو په چکرو هم ځو صحبتونه هم کوم قسم میوزیک اورئ زه خو په مخ خو چې د موسیقي شي ده که د موسیقي اړو ژبه نه وي صحیح ده بالکل صحیح وایي دا چې د په غوږونو ښه لګي چې ستا په روحیاتو کې غزونې کوي بس دا ښه موسیقي ده خو زیاتره پښتو صحیح پښتو موسیقي مې ډېره زیاته خوښه ده کم سنګرز دي ګلوکاران دي چې ستاسو خوښ دي سندرغاړي زما خو ټول خوښ دي په خدای که یو کس هم داسې پکې چې موږ ورته وایي چې دا زموږ ان تر دې چې دا پتاسه او دماکه دا مو هم خوښ دي ځکه چې کم از کم د پښتو یو خبره خو مخ په وړاندې بوځي صحیح تاسو کله فلم دپاره لیک کړی دی ما نه دی کړی خو زما بلا سندرې فلمونو ته تللي دي صحیح او خلکو په هغې باندې فلمونو کې کار کړی دی صحیح ښه بله ځکه زما 90% شاعري دا میوزیک ته تللې ده او د موجوده وخت کې چې دا څومره هنرمندان دي که هغه هارون باچا دی که گلزار دی که سردار علي ټکر دی که نازیه اقبال ده غزاله جاوید خدای دې وبخي که وصال خیال دی که سردار یوسفزی دی بله نومونه دي که سایل ګل دی
که بختیار خټک دی که ماسټر علي حیدر دی که نغمه ده که منګل دی دې ټولو خلکو زما شاعري ویلې ده او ډېره خوږی ویلې ده بلا سندرې اکثر او غزلې هغه سوپر هټ تللی دی او بلا غزل او سندرو خو په کلونو کلونو په پښتو میوزیک حکمراني کړې بالکل یې کړې ده تاسو دنیا کې هم په ډېرو ملکونو سفر کړی خپل ملک هم تاسو لیدلی کوم ځای داسې دی چې ستاسو په زړه کې ځای کړی یا تاسو ورته همیشه تلل غواړئ یاره زما خو افغانستان ډېر زیات خوښ دی د دې باوجود چې هلته په موجوده وخت کې تګ هسې د په خپل سر لوبې کول دي خو بیا هم چونکې هغه زمونږ وطن دی زمونږ هغه ټول رګ ریښه د هغه په دې ټوله دنیا کې زما د ټولو نه د خوښې هیواد د افغانستان دی زما د نیکه قبر هم پکې دی د غازي عمر خان بابا قبر په کابل کې په چاردي کې دی او زمونږ زیات تر عزیزان د هغې کورونه او ګورونه دواړه په افغانستان کې دي نو په ما خو خدای شته چې افغانستان ډېر زیات خوږ لګي ډېر زیات چې کله ملګرو سره بهر وځئ داسې څه پکنیک ته یاسه نو څه پخلی څه دغه دې سره هغه ښه ټیک ټاک هغه زما جان خان ناست دی زما د زوی په دې اختر کې موږ یو شپږ ورځنی چکر لګولی و د سوات نو په خپله هم پکې پخلی کړي وو په خپله هر څه هم په خپله کړي وو په غرونو کې لرګي راټولول هغه بلول او هغه که نه یو خوند رنګ او مزه او کوکینګ خو ډېر ښه راله راځي او خوښ مي او چې کله کله پکې وخت میلاو شي دا پکې کوو سرکاري مصروفیت داسې دي چې د هغې نه وخت ایستل مسلې شي چې راشم دفتر نه دومره ستړې ستومانه خو د هغې باوجود دې امورو کې ښه ځکه ما هوټلینګ کړی دی ما تاسو ته وختي وویل دلته دغه کې ادمجي روډ باندې یو هوټل و زموږ د افغانستان یو ملګری و بچه خان زدرن د هغه پکې 80 لکه روپۍ شیرز و نو هغه زه په خپل ځای هلته جنرال منیجر مقرر کړی نو زه چې به مازدیګر د دفتر نه وزګار شم نو زه به هغه ادمجي روډ هغه هوټل ته تلم نو 4-5 کاله کې ما هلته په هغه هوټل کې د جنرال منیجر په حیث هم پرایویټ یا جزوي کار کړی دی نو هوټلینګ کې مې ډېر ښه ایکسپیرینس دی په خپله مې هم کړی دی ما ووایي چې جالوانان هوټل سپوږمۍ هوټل په خپله مې هوټلینګ کړی دی او چترالي کوکان را سره پاتې شوي دي او هغه خو چترالي کوکان خو ډېر سپیشل خلک دي بالکل جی بالکل نو دا خو په دې کې مې ښه پخلی هم کوم قسم خوښ وي لږ زما خو په خپله سبزي خوښوي ښه جی خدای دې وکړي چې که هغه بینډۍ وي که تورۍ وي که کدو وي که دا خو ډېره عجیبه خبره وکړله سبزي د خدای تعالی که سبزي وي نو زما بل شته او اکثر ما نه سره ملګري چېرته دغه بحث نه کوي چې یاره تاسو دا نه د څه کار کتلی ته چې د سبزي خورې او مونږ زما خو اکثر په دې موډ خراب شي که بل څوک د سبزي آرډر وکړي نو ما نه هم پکې تپوس کوئ که نه یو میډیکل ریسرچ دا و وی چې د ښځو ته هارټ اټیک ولې نه کېږي نو د هغې مختلف وجوهات هغې بیان کړي دي یو وجه پکې دا بیان کړې ده یو وجه وی چې ښځو ته هارټ اټیک ځکه نه کېږي چې دوی چې کله سبزي مبزي کټ کوي نو هسې ته د سبزۍ یو دانه خولې ته واچي که هغه دڼیا وي که پودینه وي که ټیپر وي که ټماټر وي که پیاز وي نو د میډیکل ساینس د تحقیق په نتیجه کې هغې وایي چې که څوک دغسې سبزیانې خوري که نه نو هغې ته د دغه امکانات ډېر کم وي د هارټ اټیک او بل دلچسپه خبره ته وکړه ډېره دلچسپه دا یاد ساته دا څومره ځناور چې دي کم چې ګیا خوري که هغه غوا ده که میخه ده که څنډه دی که اتي دی دا ګډان چرګان پولونه نه خوري دوی تشې ګیاګانې خوري او تاسو وګورئ چې دغه تشې ګیاګان خوراک په نتیجه کې په هغې کې ښه زبردسته غوښه ښه طاقت وي پکې هډوکي مضبوط وي د دنیا چربي وي پکې بالکل صحیح نو سبزي خو د خدای تعالی ډېر لوی نعمت دی بېشکه بالکل بالکل صحیح ډېره ښکلې خبرې چې د اکبرسیال صاحب سره وشولې دا اخرنۍ خبره ډېره مزېداره وه شعره واقعي ده چې دا ټول ګیا خوري خو څومره صحتمند دی خو بیا هم پښتانه په دې خبره نه رضا کېږي تاسو ته پته ده د ګډانو او چرګانو نه رضا کېږي ځکه بغیر د کبابو نو د غټې غوښې نه نوړی نه تېرېږي نو هر دویم سړي ته هارټ اټیک شوي وجه یې دغه ده کباب او غټه چې لږ متوازن غذا خوري او بیا پکې دا ده چې لږ اوس مونږ خو پښتانه واقعي ډېر تناسانه شوي یو دا ایکسرسایز د پکې نه وځو یا پکې واک له نه وځو
چاق ګرځو نه څه کار روزګار هم پکې داسې سخت نه کوو نو بیا واقعي کولیسټرول سیوا شي. اکبر سیال صاحب ډېره مننه ستاسو د راتګ. ډېرې ښایسته او ډېرې ښکلې خبرې وشولې که ستاسو د ژوند په هکله وي که هغه زموږ د معاشرت په هکله باندې وي. او امید لرم چې دا نوی کتاب چې کوم د اکبر سیال صاحب راغلی دی دا به تاسو ضرور لولئ. او د دې مطلب او ماخذ د دې کتاب دا نه دی چې موږ کتاب والو په خپل المارۍ کې چې دی هغه موږ کیدو او موږ ته دا امپریشن ورکو چې یاره موږ ډېر کتابونه ګورول. دا کتاب ویل او د دې سره خپل سوچ فکر چینج کول دا ډېر زیاته ضروري ده. یو لیکوال چې یو کتاب لیکي نو هغه د دې دپاره لیکي چې زموږ په معاشره کې یا زموږ په معاشرت کې چې دی یو مثبت تبدیلي راشي. نو امید لرم چې نننی اپیسوډ به هم ستاسو د ستوري میلمنو ډېر زیات خوښ شوی وي. اکبر سیال صاحب یو ځل بیا ستاسو ډېره مننه ستاسو د راتګ. موږ له اجازت راکوي چې که ژوند نو بیا به انشاءالله تاسو سره ملاقات وکړو. تر هغې پورې د الله په امان.